السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په دې ویډیو کې بس تاسو ته درخوایم چې موږ څنګه کولی شو چې خپل یا د بل چا د فیسبوک آی ډي په ډېر اسانۍ سره ډیلیټ کړو. نو ملګرو راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. نو لومړی به زه په فیسبوک کې هغه آی ډي تاسو ته درخوایم چې بالکل صحیح ده او روغه ده. نو دا د زه به په مسنجر کې هم تاسو ته درخوایم. دغه د موږ مخکې هم میسج ورته کړی دی، بیا هم ورته کولی شو. نو اوس غواړو چې دا آی ډي ډیلیټ کړو. نو د دې لپاره به تاسې کروم براوزر را خلاص کړئ او په کروم براوزر کې به تاسې خپله فیسبوک آی ډي را خلاصه کړئ. نو تاسې به ورته ولیکئ چې www.facebook.com او دا به تاسې سرچ کړئ. کله چې تاسو ته دا ډول صفحه را خلاص شوه نو په دې پلس نښان به کلیک وکړئ او دلته به تاسې خپله فیسبوک آی ډي را خلاصه کړئ. نو ما ورته تیاره انټر کړې ده، نو زه به یې را خلاصه کړم. پورته رئیس سکیلز تاسو ته ښکاري، په همدې به زه کلیک وکړم او دا فیسبوک آی ډي به زه په خپله کروم براوزر کې را خلاصه کړم. نو دا دی چې موږ ته فیسبوک آی ډي را خلاصه شوه. نو له دې ځای څخه به تاسو وځئ او تاسې به پلی سټور ته لاړ شئ. په پلی سټور سرچینګ کې به تاسې ولیکئ ډیلیټ فیسبوک. کله چې مو ډیلیټ فیسبوک په پلی سټور کې ولیکل او بیا مو سرچ کړ نو تاسو ته به دا اپلیکیشن راشي، ډیلیټ اکاونټ. نو ډیر یو کوچنی اپلیکیشن دی، 4.9 MB سایز لري. نو دا به تاسې له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. کله چې مو دا ډاونلوډ کړ نو دا به تاسې خلاص کړئ. نو په سپینه بټن کې تاسو ته ښکاري سټارټ، په همدې به تاسې کلیک وکړئ. نو تاسو ته به په دې اپلیکیشن کې دا ډول صفحه را خلاصه شي. نو په دې اپلیکیشن کې تاسو د نورو سوشل میډیا اکاونټونه هم ډیلیټ کولی شئ، لکه انسټاګرام، ټیلیګرام، سناپ چاټ، ټویټر، ټیک ټاک، یاهو او داسې نور. نو زه به دا طریقه تاسو ته په فیسبوک کې درخوایم. نو د لومړی اپشن تاسو ته ښکاري ډیلیټ فیسبوک، په همدې به تاسې کلیک وکړئ او یو ځل به بیا تاسې په سره بټن ډیلیټ باندې کلیک وکړئ او دا به موږ په اتومات ډول کروم براوزر ته بوځي. نو تاسو ته به دا ډول صفحه را خلاصه شي. نو دلته تاسو ته ښکاري چې ډي اکټیویټ اکاونټ، یعنې چې یو څو ورځو لپاره په فیسبوک کې خپله آی ډي ورکه کړئ او یا خپله ډیلیټ اکاونټ خپله آی ډي ډیلیټ کړئ. نو تاسو به په دوهم باندې کلیک وکړئ، ډیلیټ اکاونټ باندې، او بیا به تاسې په شنه بټن کانټینیو ټو اکاونټ ډیلیټیشن باندې کلیک وکړئ. نو تاسو ته به دا ډول صفحه را خلاص شي. نو تاسو ته وایي چې تاسو په څه خاطر باندې غواړئ چې خپله فیسبوک آی ډي ډیلیټ کړئ. نو تاسو دلته هر جز ورته انتخابولی شئ. زه به دا جز ورته انتخاب کړم، مای اکاونټ واز هیکډ، یعنې زما آی ډي هیک شوې ده. تاسې به دا په دې باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسې په کانټینیو ټو اکاونټ ډیلیټیشن باندې یو ځل بیا کلیک وکړئ او دلته ملګرو تاسې چور ښکته راشئ. دلته به تاسې په ډیلیټ اکاونټ باندې یو ځل بیا کلیک وکړئ او یو ځل به تاسې نه د دې د فیسبوک آی ډي کوډ وغواړي. نو کله چې مو په دې خانه کې د فیسبوک کوډ انټر کړ نو بیا به تاسې په شنه بټن کانټینیو باندې کلیک وکړئ او یو ځل به بیا تاسې په ډیلیټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ او زموږ سره به په دا فیسبوک ډیلیټ شي. نو دا تاسو ته ښکاري چې له موږ سره فیسبوک ډیلیټ شو. نو زه راځم او اوس یې په فیسبوک کې هم تاسو ته درښایم. زه به دا یو ځل ریفریش کړم. دا تاسو ته ښکاري چې دا آی ډي موږ سره ډیلیټ شوه. یو ځل به زه بیا دا سرچ کړم. نو دا تاسو ته ښکاري چې موږ سره دا آی ډي غیب شوه. نو زه په مسنجر کې هم دا تاسو ته درخوایم چې دا آی ډي موږ سره ډیلیټ شوه او دا بالکل خرابه شوه. دا تاسو ته ښکاري. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې د فیسبوک او یا د نورو سوشل میډیا اکاونټونه ډیلیټ کړئ. نو د داسې جالب ټیکنیکل ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. میلاویږو په نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بل ویډیو مو د خدای په امان.